کابل هغه کابل چې په فتح کې په 440 کال د هجرت باندې مشهور صحابي ابو رفاعه العدوي رضی الله عنه شهید سو. ابو رفاعه العدوي رضی الله عنه د شهادت خبره حافظ ابن عبد البر رحمه الله په الاستيعاب فی معرفة الاصحاب کتاب کې کړې ده. امام الذهبي الترکماني الشافعي رحمه الله په سیر اعلام النبلاء کې لیکي د حمید ابن هلال رضی الله عنه نه روایت کوي. دی وایي چې ابو رفاعه عدوي د عبدالرحمن ابن سموره رضی الله عنه تر قیادت لاندې په جهاد کې شتون درلوده. نو وایي د یوې قلعې لاندې د شپې په مانځه ولاړو، کرۍ شپه یې لمونځ کو. بیا وروسته له لمانځه نه یې خپل ترس یا ډال راواخیسته او په ډال و ترس باندې سر کېښوده، ویده سو. نور ملګري له دغې ساحې نه ترې لاړل. کله ملګري چې ترې لاړل نو دی خو ویده سوی و، د شپې دښمن راغلی و، 3 نفره دښمنان راغلي وو. ابو رفاعه العدوي رضی الله عنه یې حلال کړی و. نو هغه د کابل په فتح کې معتمدو کتابونو لیکلي چې دغه صحابي دلته شهید سوی. ابو رفاعه العدوي تمیم ابن اسید په نامه، چې اصل نوم یې تمیم ابن اسید المضري د مضر د قبیلې سړی و.